السلام علیکم ګرانی مینوال ز فیضان بلستان کې اوسل بیا حاضر ما دوستانو سما چې کوم نننې ټاپک دی هغه د نیلم ګل په باره کې دی. نیلم ګل چې دینو دوبۍ ته تللی د فاطمه ګل په مقابله کې ولې چې د فاطمه ګل او د نیلم ګل یو ځای نه جوړیږي دا بنې دي او د بنو تاسو ته خبره ده چې بنې چې دینو د هغې همیشه یو بل سره اختلافات وي. فاطمه ګل چې دوبۍ کې شو نو نیلم ګل هم چې دینو هلته کې لاړه هغې خپل شو شروع کړو. نو نیلم ګل دوبۍ ته تللی ده هلته کې شو څه یې وکړو څه یې ورسره پاتې دي څه دا نور هم پاتې دي دا به هم شو کوي او بس بیا به واپس راځي. ولې چې د دې مقصد په ژوند کې صرف او صرف پیسه ګټول ده. عزت تار تار شي د عزت پروا نشته صرف پیسه ورته میلاوي. دا خلک د پیسو هغه دي. مراد بوتلې د فاطمه ګلو دا چې دینو په خپله تللی د دې صبر وکړه موږ هم چې دینو شو کړو بس هلته کې د مسافرو جیبې تش کړو هغې مهنت مزدوري کړې د پیسې ورسره سیوا شوي دي صبر وکړه د هغې جیبونو نه پیسې راوباسو. دا کسان ورلتلي دي او پیسې د هغې جیب تشولو دپاره. نو دوستانو تاسو څخه پته ده نه چې دی نو دی له څه د ګډا چل ورځي او نه نور څه ورځي بس سندرې لګېدلي وي پردي هغه فلمونو هغه سندرې لګېدلي نور خو چې دی نو دی له د سندرو چل هم نه ورځي سندرې لګېدلي او دی په هغې باندې ډانس کوي او خلک په پیسې شیندي بس داسې شیندي ته به چې اوبه پې اړوئ. نو د دې بس یو روزګار لګېدلی دی کاروبار دنده هم دا ده دې کې چې دی نو بس دی به خپل ژوند تېروي. او صفا خبره دوستانو زه دا وکړم چې الله پاک د داسې ذلت او داسې چې دی نو د بېغیرتوب ژوند دې چاله نه ورکوي چې څنګه دی تېروي. بس دوستانو زما دا میسج دا پیغام او مایله خپل دوستانو سره شیر کوم او که ویډیو کې ما څه غلطي شوي نو زه بخښنه غواړم. انشاءالله ډېر زه تاسو سره په یو نوي ویډیو کې به ملاقات کېږي. د لوی الله په امان والسلام.